السلام علیکم ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. د سوداګرۍ په 15مه برخه کې پر یوې ډېرې مهمې موضوع خبرې کوو، د سوداګرۍ ماډلونه، بزنس ماډلز. دا ویډیو به ستاسو د کاروبار لپاره بنیادي لارښود وي. که تاسو نوی کاروبار پیلول غواړئ نو تر پایه راسره پاتې شئ. سوداګریز ماډل څه شی دی؟ سوداګریز ماډل هغه سیستم یا لاره ده چې شرکت یا شخص پر خپل محصول یا خدمت مشتری ته وړاندې کوي، پیسې ګټي او بازار ته داخليږي. دا یو نقشه ده چې ښیي تاسو څوک یاست، څه شی خرڅوئ، څنګه یې خرڅوئ او څنګه ګټه ترلاسه کوئ. مثال، که تاسو موټر خرڅوئ نو تاسو باید معلومات ولرئ چې دا مستقیم خلکو ته ورکوئ، که نورو شرکتونو ته یې ورکوئ یا یې په کرایه ورکوئ او یا هم د کوم بل شرکت تر جواز لاندې کار کوئ. مشهوره سوداګریز ماډلونه: لومړی B2B، بزنس ټو بزنس، تجارت ته یا سوداګري ته. دا هغه ماډل ده چې پکې یو کاروبار بل کاروبار ته خپل خدمت یا محصول وړاندې کوي. مثلا یو شرکت چې کمپیوټري سافټویرونه جوړوي او بانکونو ته یې خرڅوي. شرکت چې دی دا خپل هم یو شرکت دی، یو کاروبار دی، او بانکونه خو هم یو کاروبار دی. نو دغه کاروبار بل کاروبار ته دغه خدمات یا پروډکټ وړاندې کوي. مثلا د سیمنټو فابریکه چې جوړونکو شرکتونو ته مواد ورکوي. ټویټا چې د پرزو تولیدونکو شرکتونه لري چې یوازې فابریکو ته مال ورکوي. دلته یوازې هغه بزنسونه نورو بزنسونو ته معلومات، خدمتونه او یا هم پروډکټ ورکوي. بل B2C، بزنس ټو کنزیومر. دا هغه ماډل دی چې شرکتونه یا افراد مستقیما خپل محصول یا خدمت په عامو خلکو خرڅوي. مثلا کوکاکولا چې خپل مشروبات مستقیم د خلکو لپاره تولیدوي او خرڅوي. د بازار هټۍ چې جامې، خواړه یا وسایل په خلکو خرڅوي. رستورانټونه، د ښار خوراکي دکانونه او نانوایي. د ګډون ماډل یا سبسکرپشن ماډل: دلته مشتری د وخت لپاره پیسې ورکوي او مقابل کې خدمات یا محصولات ترلاسه کوي، البته په تکراري ډول سره. مثلا تاسو یو شیدو والا ته د میاشتې 2000 افغانۍ ورکوي او هغه هره میاشت تاسو کور ته 1 کیلو شیدې راوړي. همدارنګه د انټرنیټ یو کمپنۍ ته تاسو د میاشتې 3000 افغانۍ ورکوي او هغوی ستاسو لپاره هره میاشت انټرنیټ آماده کوي. بل فرانچایز ماډل یا د امتیاز ماډل چې دې ته موږ نمایندګي هم وایو. په دې ماډل کې یو کس یا شرکت د بل مشهور برانډ له نوم، سیستم او محصولاتو څخه کار اخلي خو په خپل ځای کې. مثلا د مکډونالډ چې نړۍ کې فرانچایز ورکوي. که تاسو غواړئ KFC او څانګه خلاصه کړئ تاسو باید فرانچایز واخلئ. ځینې محلي فاست فوډونه هم دا سیستم کاروي. څنګه بزنس ماډل انتخاب کړو؟ دا ډیره مهمه مرحله ده. نو باید موږ لاندې مرحلې تعقیب کړو. اول خپل محصولات یا خدمات وپیژنئ. آیا تاسو خدمت ورکوئ لکه ښوونه، همدارنګه انټرنیټي خدمات یا فزیکي توکي لکه جامې او خواړه؟ دوم، خپل مشتریان وپیژنئ. تاسو عامو خلکو ته خدمات یا پروډکټ خرڅوئ یا شرکتونو ته، یا د دواړو ترمنځ یاست. مالی امکانات مو ارزوئ. آیا تاسو فرانچایز اخیستلی شئ یا لږ پانګه لرئ او مستقیم خرڅول غواړئ؟ بل، بازار او سیالي مطالعه کړئ. که بازار رقابت لري یو تخلیقي یا ترکیبي ماډل غوره کړئ. خپل مهارتونه وارزوئ. که تاسو ښې اړیکې لرئ نو B2B ښه دی. که خدمات وړاندې کوئ نو C2B یا سبسکرپشن مناسب دی. نو ګرانو دوستانو، د سوداګرۍ ماډل نه یوازې کاروبار لپاره نقشه ده بلکې دا تاسو ته واضحوي چې څنګه، چاته او څه خرڅوئ. د ښه کاروبار لپاره د سمو ماډلونو انتخاب ډیر زیات ضروری دی. دا د سوداګرۍ یا تجارت 15م درس و چې تاسو ته وړاندې شو. تاسو کولای شئ خپل نظرونه مو د کمنټ له لارې له موږ سره شریک کړئ. موږ همیشه ستاسو د نیکو نظرونو په تمه یو.